د ټماټرو سیزن سٹارټ دی شوکی شروع د لخیر سره دا ویډیو ستاسو په خدمت کې شاملوم. دا سیوان دي، صحیح سیوان خو مطلب زموږ په نصیب کې نشته، خو بس په دې باندې ګزاره کوو. خیال کې مغوي او ټماټر نه ورته چک وو نو ښه مزه کوي یاره. سره کریلې وګورئ، جال کریلې یې کرلي دي او کریله خو زما خپل ځاني نه ده خوښ. دا وګورئ دا کریلې هم شوي دي. کریلې مې نه دي خوښې خو خلک وایي ډېر ښایسته سبزي ده او ډېرې زیاتې فایدې دي، خاص کر شوګر والا دپاره. دا د ټماټرو یو ټوپکې لګېدلی دی، خو دې کې هر قسمه ټماټر، هر قسمه نه مراد په دې کې چاڼ هم شته دی. چاڼ دې ته وایي چې کوم لږ ډېر خراب وي، ټک پکې لګېدلي وي او سم هم شته. بیا تاجی کاکا او دلته کې بل ځوان ناست دي، دا کپړه ده ورسره. دا وګورئ د دې په ذریعې سره دا لږ صفا هم شي او چاڼ پکې هم کیږي. جاوید لالا ناست دی ایز ا هیلپر، تاجي کاکا سره ایز ا هیلپر کار کوي. نو دلته کې دا پیټی بیا ډکولی کېږي. خو دوستانو په دې پیټی کې ټول نه ګران کار سر لګول دی چې دا وخت شروع دی. جاوید لالا سر لګوي. السلام علیکم، ستړي مشئ، په خیر راغلی دوستانو. منصف خان یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر شوم. دوستانو په خپل کلي کې موجود یم. د ټماټرو سیزن له خیره سره شروع شوی دی. تاسو ته به ښکاري چې د ټماټرو پروګرامات شروع دي. مې ولې نه چې یو ویډیو کې تاسو سره شیر کړم، تاسو ته به هم مزه درکړي. نو د هغه سیډه را شروع کېږم، هلته څه ځوانان لګیا دي، هغوی شوکه کوي، بیا به دې طرف ته راځو. نو راځئ دوستانو. نو دا اعزاز خان لګیا دی ټماټرو کې. دا ټماټر ټولۍ وګورئ. اعزاز خان دې ته ټومیټو وایي که پوټیټو؟ ټومیټو. ها دا وګورئ دا ټومیټو ټماټر چې دی له خیر سره ټوللی کېږي او فام کې لګیا دي ماشاءالله. او دا د کلي رنګیني ده او د کلي ژوند دی. په کلي کې چې ژوند کوې او زمینداری سره دې واسطې وي نو داسې پروګراماتو کې به چې دی ته مخامخا موجود یې او وزیري به دې لګي. ښه دا وګورئ دا پچۍ ایښې ده، هلته کې حسنین دی. دا وګورئ چې دا ټماټر ماشاءالله دا ټماټر له خیره سره تاسو وګورئ د دې شوکه سټارټ ته. دا وګورئ چې اعزاز خانه څومره وخت په دې کې باقي وي ماشاءالله. دا وګورئ دا د ټماټرو سیزن سټارټ دی، شوکی شروع د له خیر سره. دا ویډیو ستاسو په خدمت کې شاملوم او د خپلې علاقې نه ماشاءالله ځوانان لګیا دي. نو الله پاک دې نور هم تکړه کړي چې دا کار خیر سره سر ته ورسوي. دا وګورئ ځای په ځای چې دې ټماټر سره شوي دي. ښه دا ګورئ ورسرې ماشاءالله. دا وګورئ د ټماټرو سیزن شروع دی، شوکی هم شروع ده او دا ځوانان دلته کې لګیا دي شوکه کوي. نو دوستانو داسې یو پچی وي، بالټۍ وي، ابه ځان سره یې ګرځئ. شوکه چې کله کوې نو دې پچی ته به ټماټر ور اچئ. کله چې دا پچی ډکې شي نو هلته کې بیا ډیرې لګېدلې دی، په هغې باندې به اړئ. نو هلته کې بیا سټپ بای سټپ دا ډکېږي. څو سټپونه دا تېرېږي، منډۍ ته تیارېږي، هغې نه پس چې دی دا بیا منډۍ ته وړي. نو داسې پروګرامات دلته کې سټارټ دي. اوس هغه طرف ته ورځو چې هغه ځای هم تاسو ته وښیم، هلته څنګه پروسس روان دی هغه هم ستاسو په خدمت کې شامل کړم. دا حسنین خان هم لګیا دی. دا وګورئ دې بالټي کې را ټماټرو ته ماشاءالله جي ماشاءالله. یاره دوستانو یو خبر راته وکړئ، کوم چې مسافر دي خاص کر وایي بهر ملکونو کې سعودي او دوبۍ والا ماته ویلي دي چې خوراکونه او دا هر څه داسې وي چې خوند پکې نه، ټیسټ دې تللی وي او وایي داسې مطلب لکه داسې دي چې بوس خوړله. نو ما ته خو خپله آیډیا نشته، پرسنل ایکسپیرینس مې نه دی شوی او داسې خبرې راته ویلې شوي دي. نو زه یم به نسبت زموږ د کلي علاقو خو چې دی ته وګورې نو هره سبزي تازه ده، ککریلو هم شوي دي او هر یو شیز تازه د پټي نه روشو کولی کېږي او خوږوالی هم پکې ډېر زیات وي او ښایستهوالی هم پکې ډېر زیات وي او ډېر ترسکونه او ډېر ښایسته خوندونه یې پکې. نو بیا خو چې دی دلته کې حقیقت کې مونږ چې دی ډېرو مزو کې وو، خو دا خو مونږ ته ریلایز کېږي نه تر څو پورې چې مونږ د بار چکر نه والي. کومو ځوانانو چې بهر ژوند کړي وي هغوی ته به د دې خبره اندازه کېږي چې واقعي دا یو لوی نعمت دی او په دې باندې د الله پاک لاک شکر ویستل پکار دي. خو دلته معاشي مسلې دي د کمې په وجې سره چې ځوانان دا ریسک والي په ژوند کې چې هغوی بهر ژوند له ترجیح ورکړي د کلي په ژوند باندې. نو کلي کې داسې قسمه پروګرامات شته خو معاشي مسلې دي او بهر چې دی معاشي مسلې الله پاک حل کړي خو بیا دا مزې نه وي. نو یو نایو قرباني به ورکوئ، په دې باندې مه خفه کېږئ.
لا به چې په کلي کې ژوند کوې نو بیا به هغه مسلې وي درته، خو چې بار ژوند کوې نو بیا دا مسلې، نو یو سختې ته به ځان نیسي، دا بچی ورسره یې ډکې شولې، ځوان روان شولو، خیم به درته چې دې سره به څه کوي راځئ جي. دا باقي ورسره کریلې وګورئ، جال کریلې یې کرلي دي او کریله خو زما خپل ځاني نه ده خوښ. دا وګورئ دا کریلې هم شوي دي، کریلې مې نه دي خوښې، خو خلک وایي ډېر ښایسته سبزي ده او ډېرې زیاتې فایدې یې دي، خاص کر شوګر والا دپاره. دا اعزاز خان روان دی، زه ورپسې روان یم. اعزاز خانه شاته پکې وګوره که نه، او وایي جیګ جی جی جیګ. ویلیج لایف بیوټي ده ښه. دا دلته کې یو ټوپکی جوړ کړی دی، په دې ټوپکي دا ټماټر واړوله، دا وګورئ، او دا سیوان دي. صحیح سیوان خو مطلب زموږ په نصیب کې نشته، خو بس په دې باندې ګزاره کوو، خیال کې مغوي او ټماټر نه ورته چک وو، نو ښه مزه کوي یاره. داسې چل به کوې که نه، دا دنیا نه ده او دا ژوند دا به په چل ول تېرېږي، نو داسې کار دی که په ریل او په حقیقت ته راشي نو بیا ډېره ګرانه ده، ځان له به هم دوکې ورکوې، وخت له به هم دوکه ورکوې او چل ول به کوې نو بس ډېر پکې رواني. دا د ټماټرو یو ټوپکی لګېدلی دی، خو دې کې هر قسمه ټماټر، هر قسمه نه مراد په دې کې چاڼ هم شته دی، چاڼ دې ته وایي چې کوم لږ ډېر خراب وي، ټک پکې لګېدلي وي، او سم هم شته. بیا تاجی کاکا او دلته کې بل ځوان ناست دي، دا کپړه ده ورسره، دا وګورئ، د دې په ذریعې سره دا لږ صفا هم شي او چاڼ پکې هم کیږي. کم چې لږ ډېر ټک پکې لګېدلي دې پیټی کې اچوي، لکه دا وګورئ، دې کې ټول ټک واله ټماټر دي، دا وګورئ لګېدلي وي، دا وګورئ، او په دې سایډ باندې ټول صحیح ټماټر. نو کله چې دا سم ټماټر بیل شي د دې دپاره داسې پیټی تیارې شوي وي، دې ته ردي کړې پیټی وایي، تشه داسې وي، بیا چې اخبار ورته ولګوئ او ردي ورته ولګوئ نو داسې شي، ډول او سینګار ولې جوړ کړي. نو بیا دلته کې داسې یو ځوان لکه جاوید لالا ناست دی، ایز ا هیلپر، تاجي کاکا سره ایز ا هیلپر کار کوي، نو دلته کې دا پیټی بیا ډکولی کېږي. خو دوستانو په دې پیټی کې ټول نه ګران کار سر لګول دی، چې دا وخت شروع دی، جاوید لالا سر لګوي، او په لیدو کې هم دا مونږ کتلي دي او په اورېدو کې هم دا به تاسو اورېدلي وي چې دا کار خلک وایي اسان دی، خو د دې دیاړي هم زیاتی که یو کس دا کار کوي، ځکه دا سکیل دی، هر چا ته نه ورځي، ما ته هم نه راځي، بل ته هم نه ورځي، بل ته هم نه ورځي. ولې د دې دا سیټ اپ او دا ګلداري دا راوستل لږ ګران وي، نو دا عام کس ته نه ورځي، نو دا چې دی استاذ وي، سکیلفل پرسن دلته کې ناست وي او د هغه په ذریعه سره دا پیټی ډکولی کېږي، مارکیټ ته تیاریږي، خوند او مزه او ډول او سینګار ولې زیاتوي چې په ښه ریټ باندې خرڅ شي. نو دا استاد چې دی دا کار کوي. نو جاوید لالا ناست دی، خو داسې کار دی چې اوس یې کار ډنډه سمه ده، مخکې به دا کار کولو، دیاړي مزدوري به یې کوله، نو دا چل یې په هغې کې زده کړی دی او یو ډېر مشهور کریټساز تېر شوی دی د خپل وخت. نو دلته کې ناست و، بس پیټی له خیره سره دا اوس ډکوي، تاسو ته ما ووي چې ایز ا هیلپر دا پیټی ډکه شوله، د پاسه یې پرې ردي ولګوله، مارکیټ ته ریډي، په دې باندې به اوس د پاسه تختې لګوي، بس بیا به یې کراچۍ، ملتان او چې کوم ځای ته دی غواړي هلته به یې لیږي. نو دا وګورئ دا ټماټر یو بلې پیټی کې هم اچولی کېږي، تاسو وګورئ چې څنګه ډکېږي. او جاوید لالا سر دپاره ټماټر بیلي که نه، بس همدا چې کوم دی راویشتو بنسبت د دې. خو دوستانو زیم دا یو ظلم دی، دلته خو هغه شی نشته دی، دا وګورئ ټول بس یو شان ټماټر بیا هم ورشي، تاسو ته به خپله اندازه کېږي، خراب پکې هم نشته دی. اکثر له دې منډو کې چونګه دا پیټی وګورو که نه، نو ډېر ظلم زیاتې پکې شوي وي، هغه څنګه لاندې پکې خاشه زیاتی، لاندې پکې یو قسم فروټ میوه وي که نه او لا سبزي وي، او د پاسه یې پې ښایسته ښایسته، مطلب داسې کار دی غټ غټ لګولي چې خلکو ته پته لګي چې دې کې هر څه چې دی ښایسته دي. هغه ویلی کېږي که نه، وایي د فرسټ امپریشن از د لاست امپریشن. نو سړی وایي چې دا بره ګلداري او دا بره مال پې وګوري، کم فروټ کم سبزي چې وي، نو چې خلک په ګران ریټ والي او دوکه شي پي، نو دا یو دوکه ده او حلال مال انسان په ځان باندې حرام کي. که زه درته ووایم څنګه چې دا لاندې ټماټر راچولی کېږي، دقسې بره هم پکار دي، دا ایمانداري ده او دا چې دی دوکه هم نه ده، او ستا هغه کم حلال مال شي او کم رزق ګټې نو هغه هم حلال پاتې شي. نو دوکې نه ځان وساتئ، فریب نه ځان وساتئ، هر شي له زوال شته دی، دقسې ژوند له هم زوال شته دی، او اخرت ته تلل دي چې په خپل ایمان او مطلب خپل د ایمان مضبوطوالی هم خطا نشي.
ځکه یو داسې ژوند را روان دی چې نه ختمېدونکی دی داسې د تاجي ماما د دنیا د هر شي له زوال شته پیسې هم ختمې شي هر څه ختم شي خو لکه داسې کار د دوکو فریب او دې هر څه نه ځان وساتئ خاص کر نن سبا چې کومه زیاته بیماري غیبت دې نه هم ځان وساتئ نو بس داسې قسم پروګرامات روان دي د ټماټرو لین دین روان دی داسې قسمه پروګرامات دي کله چې ټماټر ټولولی کېږي او د ټماټرو سیزن راورسي او دا ټول پراسس و کوم چې مې تاسو ته وښودلو نو یقین لرم ویډیو به م خوښه شوي او دلته کې دا یو بل ځوان رانه پاتې شو بابر خان یې سم نوم دی دا خو یې مونږ تنګو که نه که شرم دی نو دی دلته کې ردي لګوي ټرین دی پرسن ټرین دی او دا وګورئ دا ردي لګوي پیټی ورته تیاروي چې بیا ټماټرو نه یې ډکې کړي او مارکیټ ته تیارې کړي بابر خان صحیح حساب دی صحت دې ښه دی که نه ښه کار کوه دا ښه وګورئ دا پیټی ردي که دا ریډي شوله دلته کې جاوید لالا ته پرتې وي بس دا ټول پراسس و چې تاسو وکتلو تاجي ماما زه نن خو زموږ دې مینهوالو ته پکې سوی که نه مړه یو چاربې ته ورته نه وی بیا هم څه ناڅه ورته ووایه الله دې کتو هم خوشحاله ساتي او موږ هم خدای خوشحاله کړي آمین او خدای دنیا نه سره ایمان هم بوتلی کړي آمین اسې تاجي ماما دا ما چې کومه خبره وکړه مانډو کې چې کوم پیټی میټی د فروټ او د سبزو رالي نو دې کې یو قسم له دوکه وي لاندې یو شانتي مالي بره بل شانتي نو دا ښه خبره ده که ښه نه ده دوکه کول نه دي او چا له دوکه ورکوي لکه دا دی یې مسلمان له په خبره باندې پېښ شوي مسلمان زموږ ورور دی او دا دوکې روانې دي بیا چې کله کور ته یوسي او داسې قسمه پروګرامات ورته ښکاره شي نو خیریه وزار کوي نو دا به چا ته رسي نو دا خو به لګي که نه نو بس دا خبرې م تاسو ته در وړاندې کړي باقي تاسو مونږ نه ښه پوهېږئ هر سړی پوه دی او دومره هوښیار دی او دومره پوه دی چې زه یې درته ویلی نه شم نو مونږ خو جسټ یاد دهانۍ دپاره ووایو باقي تاسو زموږ نه ښه پوهېږئ نو دا د ټماټرو پروګراماتو چې ستاسو په خدمت کې مې شامل کړلو امید لرم چې ویډیو به م خوښه شوي اوس به درنه په دې ویډیو کې دلته اجازت غواړم انشاءالله یو ځل به بیا په یو نوي او ښکلي ویډیو کې تاسو سره مخامخ کېږم د لوی الله په امان